السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زمونږ په علاقه کې د سوي چې کله دوه قومونه یا دوه کلي یا دوه کسان سره لانجه وکړي، نو بیا چې کله صلح وشي نو هغوی ورته ګډانه لالی. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب محترمه، دې ته تعزیر بالمال وایي. نو تعزیر بالمال په حنفي مسلک کې نشته او د دې ښه مثال اوس نن سبا وخت کې افغانستان کې امارت اسلامي دی. هلته الحمدلله یو اسلامي نظام دی او په هغې کې باقاعده طور سره ټریفک والا ته ویلي دي چې تاسو به پرچې نه ورکوئ، ځکه دا تعزیر بالمال دی او تعزیر بالمال جایز نه دی. دا مسله مخکې ما حل کړې و په دې ګروپ کې، اوس ورپسې ډېر وګرځېدم چې پیدا یې کړم، خو هغه مې پیدا نه کړه. فلهذا بس صرف په حوالو باندې اکتفا وکړئ. امداد الفتاوا لیکلي 2م جلد صفحه 529 کتاب الحدود، او د قرنګي فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي 12م جلد صفحه 145 کتاب القصاص والحدود. فتاوا فریدی لیکلي دي 5م جلد صفحه 412 باب التعلیق والطلاق. خو ډیر خوندوره، ډیره مناسبه، ډیره اعلی مفصله مدلله فتاوا محمودی لیکلي. فتاوا محمودیه کې لیکلي دي چې ظاهر مذهب جمهور امت په دې باندې دی چې تعزیر بالمال جایز نه دی. د قاضي ابو یوسف رحمه الله نه یو روایت پکې شته دی چې تعزیر بالمال د زجر او انزجار د پاره چې سړی بیا دا کار ونه کي د هغې د پاره جایز دی. خو هغه هم څرنګې جایز دی؟ هغه بیا غټه قصه ده. جایز داسې دی چې جرمانه به پې کېږدي، هغه به بیا ورنه ساتې چې پې پوه شو چې دا سړی توبهګار دی او آینده دا کار نه کوي، بیا به ورته حواله کړي. نو هغه نن سبا دا کار چېرته کېږي او باقاعده طور سره فتاوا شامي کې په دې باندې ډېر اوږد بحث شوی، ډېر تفصیلي بحث یې ورباندې کړی فتاوا شامي کې. او بیا یې هلته لیکلي دي وایي تعزیر بالمال ځکه موږ جایز نه ګڼو چې بیا به وایي دلته د عمرا او ظالمان او جبابره به په خلکو مسلط شي او په خلکو باندې به بیا جرمانې لګوي. هله تا وران ځای کې خاندلي دي دومره جرمانه شوې، هله ته پلانکۍ کوڅه کې ولاړې دومره جرمانه شوې. او دا په سترګو باندې موږ وینو نن سبا چې دا کوم جرګه مار دي خلکو ته چې جرګې کوي هغه حرام خواره دي، ځکه د خلکو نه د دغه په نوم باندې د واک په نوم باندې پیسې واخلي، هغه بیا وخوري. دلته یو حرام خورو هغه سره ما ورباندې لانجه م وکړه، اوس هم مسجد ته جمعې ته نه راځي. زه پې خوشحاله یم ځکه حرام خور دی. نو دا مسله پکې دا شوه چې دغسې دا فتاوا شامي دا ټول عبارتونه باقاعده طور سره فتاوا شامي کې شته دی چې بیا به خلکو نه به مالونه خوري. د قرنګي دا مسله کفایت المفتی لیکلې 2م جلد 209 صفحه کې هم لیکلې، 209 کې هم لیکلې، 240 کې هم لیکلې. بهرحال خو خلاصه د خبرې دا ده، تا ویلې چې ګډان ورولي، نو که دا ګډان د صلح نه پس یو ملګری د شکریې په شکل چې یاره شکر دی چې دا قومونو لانجه بد شوه او د خپل طیب نفس نه ورولي، بالکل دی. خو هغه به هم رواج نه جوړوي. رواج مطلب دا دی چې بیا غریب وي که مالدار وي که قرض اخلي که پور اخلي دا کار به کوي، نه. ځکه حدیث کې راځي لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه. د یو مسلمان مال سړي ته حلالېږي نه مګر په دې چې هغې په خپله خوښه ورکړي. نو که په خپله خوښه صلح مصالحه وشوه او یو څوک په خپله خوښه د خوشحالۍ نه ورولي او هلته هغوی ته حلال کړي، دا ښه خبره ده. او هغه هم داسې نه که نه چې پلانکی ښار نه سره جرګه کې ځي د ده د مخې حلالوم، هغه خو بیا بل شي کې راځي، هغه هم اوهل لغیر الله کې راځي، هغه بیا بیل ځان ته مسله ده او لویه حرامه خو بیا هغه دا خو بیا نجسه ده بیخي چې ځان سره یو قرقول والا بوتلی او وایي چې دا قرقول والا صاحب راغلی دی نو دا د ده د مخه درته حلالو، نو دا خو بیا بله مسله شوه، بیا نو ځان ته مشکل دی. خو خلاصه د خبرې دا ده که د صلح نه پسي او په خپله خوښه وي، هېڅ قسمه زور پکې نه وي، نه رواجي نه شرمي نه عار خبرې، یو سړی وایي د الله دپاره چې مړي پکې ونه شو زه دا قرباني ورکوم، بس صحیح ده. خو هغه به هم رواج نه جوړوي. او که نه د زور خبره وي که دا سړی خوښه وي که خوښه نه وي، نو بیا مې درته دا څو حوالې درکړې، 2 د واله 3 4 5 فتاوو حوالې مې درکړې چې دا شی ناجایز دی. باقاعده طور سره فتاوا شامي کې په دې کې غاټ مطلب یې ایښی دی چې مطلب التعزیر بالمال، چې په مال باندې یو سړي ته مالی جرمانه پرېښودی شي او که نه دا په مذهب حنفي کې حرامه ده او بنده ده، ناجایزه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.